ارشيد تعلیم د مې لوبغاړی شپږ کال کېږي چې مې شته کې تمرین کوم او په ننګرهار ولایت کې وزېږېدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې وزیر محمدالخان همدې څه کې پای ته رسولې دي. ما خپله 2 بنس لوبې کړې دي په علمي رشته کې، مختلفو رشتو کې، ویشو کې، کیک بوکس کې، پهلوانۍ کې، په فری فایټ کې. او له هغې له تعداده مې 2 لوبې بریالۍ دي چې هغه په بهترین افغانستان فایټرانو باندې ویلې دي. د ورزش په وخت کې ډېر زیات زحمت او خواري کوله تر څو چې یو ښه قهرمان جوړ شم. ډېرو ولایتونو کې مسابقې کړې دي لکه کابل شو، خوست شو، میدان وردګ شو، بغلان شو، لغمان شو، کونړ شو او داسې نورو ولایتونو کې مې مسابقې کړې دي او نیغه مرغه مې ګټلې دي. هر وخت مسابقه وه کور کې به ما مور به مې دعاګانې کولې، ورونو پلار مې هماغه برکت و چې زه په هر میدان باندې بریالی او کامیابه راتلم. نو کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی هر ورزشکار دپاره که د هر رشتې وي. وخت سره مې بیا کلب خلاص کړو، کور ملاتړ راپسې ولو، استاد مې راته ویل چې یو ښه کلب جوړ کړه چې کلبداري کوې. اوس وختو کې ما سره 200 ځوانان مصروفه دي، دلته ما سره تمرینات کوي، شاګردان مې دي، ښه سازمانونو کمربندې لري، د RDFC، د MFC او د BNC د بهترینو سازمانونو کمربندې لري، یعنې ښه فایټران دي. اوس وختو کې په ننګرهار کې یعنې ښه شاګردان لرم. دا ما د یو ځکه مسابقه مې وله، ما مسابقه وله، هغې ته مې شاګردان هم راغلل، تشویق کړم. نو دا ولې وسط راته وایي دا ډېر زیات ما دپاره تعجب ده چې په دې ډېر کم عمر کې تا داسې یو شاګردان روزې نه. تعلیم ډېر زیات مهم دی. بیا بالخصوص ورزشکارانو ته په دې چې ته یو بل هېواد ته ځې، تا ته خبرې درسره کېږي په پښتو کې نه کېږي، په فارسي کې نه کېږي، تا سره په انګلیسي کې کېږي ځکه چې انټرنیشنل ژبه ده. نو هر لوبغاړی باید بهرنۍ ژبه زده کړي تر څو چې مخکې لاړ شي. نو غواړم چې لوړه زده کړې وکړم د خیره سره په را روان وخت کې، په دې چې تعلیم ډېر مهم ده. کمیونټي ټیم ته سړی نه شي راتللی ځکه ټول افغانستان په سطحه بهترینه فایټران انتخابېږي او بیا هغې کې بهترینه وځي. نو هماغه و چې اوله مسابقه مې وکړله کابلي سره، اوله لوبه مې چې وګټله نو ډېر زیات خوشحاله وم. هغه ورځ زما دپاره ډېر یو بهترینه ورځ وه. که ورزش دی، که تعلیم دی، که روزمره ژوند دی، په هغې باید پلان او تصمیمات باندې لاړ شي ځکه چې ښه پلان تاسو ښه قهرمان کوی شي. زما ورور سهیل شیرزحمي افغانستان چې بهترینه قهرمان هم دی، د RDFC سازمان کمربند لري، یو له بهترینو د افغانستان د 2 کیلو. نو هغه ما ډېر زیات تشویقوي او حمایه کوي او د هرې مسابقې سره راسره اوږه په اوږه ولاړ دی او زحمت راسره یو ځای وباسي، خواري راباندې کوي تر څو زه بریا وګټم. زیاتره وخت موږ چې کلب یې ډېر کار کوو، زحمت باسو، یا دا شاګردان هم وو چې تاسو د اسلام او حبیب غوندې ښکاري ځکه چې هماغسې موږ ډېر ښه ټیږ او ښه غروري او انډیوالي هغه تمرینات محتوي یو. لوبغاړی باید 3 شیان ولري چې اول صبر دی، دویم صداقت دی، دریم اخلاق دی. اخلاق ډېر مهم دي. زما لپاره د 50 لوبو بریا وروسته یوه ماته وه چې ډېره زیاته سخته ما لپاره وه او ډېر یوه نه هېرېدونکې شپه وه ما لپاره ځکه چې ما پکې باغ تو هغه ټوله شپه زه ویښ وم. او ډېره ما دا زده کړه چې انسان باید چې هر وخت ناکام شي بیا بېرته ځان خپله پورته کړي تر څو بریا ترلاسه کړي. زما لوی ارزو همدا ده چې د خپل هېواد لپاره مسابقات وکړم او په بهترینو سازمانونو کې د نړۍ مسابقې وکړم او افغانانو لپاره خوشحالۍ سبب وګرځېږم. هیله مې دا د ځوانانو نه چې د ورزش لپاره خپل تعلیم مه پرېږدئ، نو اولیا تعلیم ته ورکړئ تر څو ښه روښانه راتلونکی ولرئ. د خپل هېواد د مشرانو نه او ټول چارواکو نه مې دغه غوښتنه ده چې دغه ورزش ته ډېر زیات پام وکړي ځکه چې ورزش د سولې سفیر دی، ورزشکاران د سولې سفیران دي.